تازه او بد خبر کرکټ ملي لوبډله مالي ملاتړ کوونکي نه لري. ګران لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. ټاکل شوې ده د روانې سپټمبر میاشتې له 15 تر 10 پورې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د بنگلادیش سره یوه 15 ورځنۍ او له هغه وروسته د افغانستان، زیمبابوې او بنگلادیش ترمنځ د 20 ورځو لوبو لړۍ پیل شي. خو افغان ملي لوبډله تر اوسه مالي ملاتړ کوونکي نه لري. په بنگلادیش کې د روانو لوبو مالي ملاتړ عزیزي بانک اخیستی او یوازې د افغان لوبډلې لپاره د لباس چمتو کول یې منلي. د افغانستان د کرکټ بورډ عملیاتي مشر حمید رشیدي وایي د دې لوبو مالي ملاتړ عزیزي بانک اخیستی دی. د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه له عزیزي بانک مننه کوي چې له کرکټ بورډ سره په اړونده برخه کې ډیری وخت همکاري کړې ده او هیله لرو چې عزیزي بانک په راتلونکو سیالیو کې هم د افغانستان کرکټ بورډ د سپانسر لپاره برخه واخلي. نوموړي له افغان سوداګرو، شرکتونو او پانګوالو نه هیله وکړه چې د ملي لوبډلې مالي ملاتړ په برخه کې همکاري وکړي. د یادولو ده چې د بنگلادیش په سفر کې افغانستان له بنگلادیش هیواد سره یوازینۍ ټیسټ لوبه د سپټمبر په 15 نیټه پیلوي او همداراز بیا له بنگلادیش او زیمبابوې سره د 3 اړخیزه 20 ورځو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي چې افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د زیمبابوې سره د سپټمبر په 14مه، دویمه لوبه د بنگلادیش سره د سپټمبر په 15مه، درېیمه لوبه د زیمبابوې سره د سپټمبر په 20مه او څلورمه لوبه د بنگلادیش پر وړاندې د همدې میاشتې په 21مه او د دغو سیالیو پیلوبه به بیا د سپټمبر په 24مه ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغان لوبډلې مالي ملاتړ له کوزې ګروپ کوه خو څو میاشتې وړاندې له دې چارې لاس واخیست. په تیر نړیوال جام کې د افغان لوبډلې مالي ملاتړ امیول شرکت کړی خو دغه تړون یوازې تر نړیوال جام پورې و. نو دوستانو تاسو سره خپل نظر لاندې په کمنټ کې شریک کړئ چې زمونږ پانګوال او زمونږ کرکټ بورډ ولې دومره کمزوری شو چې د ملي لوبډلې ملاتړ کوونکي نه دي. تر بلې ویډیو د الله په امان.